ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. نن ورځې درس کې تاسو دال زده کوئ. د دال حرف دال داسې لیکل کیږي او کلماتو کې لکه د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. دا دو. لکه دال د دروازه په کلمه کې د دا غږ کړي. دروازه دغه ښکلی تعمیر تاسو وینئ. دروازه یو هلک نارنجي کالي اغوستي، کله وازه کړي کله یې پورې کړي. دروازه. دال د دروازه په کلمه کې د دا غږ کړي. دروازه. دال دروازه. او دروازه ته په انګلیسي کې څه شی وایي؟ دور. دروازه. دور. او دال د دیګ په کلمه کې د دې غږ کړي. دیګ. دال دیګ. دغه آشپز ته ګورئ. دغه سړی آشپز دی. دې ته ګورئ چې خپل دیګ یې په بیرون کې باندې کړی او نه پوهېږم څه شی پخوي. دیګ ته په انګلیسي کې کوکینګ پات وایي. کوکینګ پات. دال دیګ. دال دیګ. او دال د دولمه په کلمه کې د دو غږ کړي. دولمه. دال دولمه. او په انګلیسي کې دولمه ته څه شی وایي؟ بیل پیپر. بیل پیپر. بیل پیپر. دغلته په ټوکرۍ کې درې رقمه دولمه دي: سور، شین او زیړه دولمه. دغه آشپز حتما دولمه پخوي. دال دولمه. دال دولمه. ګران ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس همدومره و. نور نو مو وخت پوره دی. د خدای په امان.